سورة نور کې به الله بل حکم راولېږي چې وانکحوا الایام بے واده الکانو بے واده جنکو له ودونه وکي ځکه کوم ملک چې ودونه نه په هغه ملک زناونه عامي دا د الله رب العالمین حکم دی په سورة نور کې چې بے واده خلق له ودونه وکي او نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته ویلو چې علی په درې شیانو کې به رسواله نه کوي درې شیانو چې کله وخت راغی هغه د خپل وخت نه رسته کې یو دا چې کله د منځ وخت راغی د منځ به خپل وخت نه رسته کې چې لکه اول به دا پلانې کار وکم رسته به منځ کوم نه چې د منځ وخت راغی متصل منځ وکړه دا غي رسته به بل کار کوا او دوی ته ویلو چې علی چې کله د جنازي وخت ورسېده نو به د جنازې نه رستواله مکوا ځکه حدیث کې راغلی دی ومن کرامت المیت دفنه د مړي کرامت دا چې په قبر کې خښ شي او به بل حدیث کې د سره راغلی دی ولا ينبغي لجيفه المسلم ان تحبس بين ظهران اهلها د مسلمان د جيفه کله چې د مسلمان روح وځي تبه مردار ده نو حدیث کې په دې الفاظ راغلي چې د مسلمان د مردار بدن لدا ایسا نه دی مناسبه چې د سار او د ماسپخین په مابین کې دا پر خپل کور کې ایثار شي چې کله دا مړ شي نو چې کله انسان مړ شي څوک مړ شي نو د سار او د ماسپخین په مابین کې څومره وخت دی د عمر نه دي ایثار او پکارداري کې دا قبر لوړی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم حکم چې علی رضی الله عنه ته وکړو او درې متدسی وایي چې علی والائمه اذا وجدت لها كفه کله چې بے واده الیک او بے واده جنې او د هغه لپاره مثال پیدا کی نو به هغه واده وکا وای دې درې کارونه کې وتر سوال نه کوي د وجه حدیث کې راغلی بنی اسرائیل کې چې اوله په راغلی دام د زنانو د وجه راغلی دا چې څوک به بس جرګې لران لور خور د مال راکا نو دی به سره پلانې مال لاره براشه پلانې مال لاره براشه غوله به ورکما دا فتنه په بنی اسرائیل کې مشکات کې حدیث دی کله چې په تاسو باندې چا جرګه وکړه دا غي اخلاق او اسلام تاسو تخخ کار شو نو هغه دا ور کې څنګه غني ورم نکلا یو فساد عریض براشي یو پلن فساد بتراشي یو به سورۃ نور کې الله به بل حکم راولېګا چې ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء اے مسلمانانو جنکی په زناون مباحث کوي دا جامع کلمه ده الکان په زناون باندې مباحث کوي چې توله واده نه کې زوی دې واده ولا نه کې نو دا باعث بدی چې زنا به وکي مسؤلیت به تاسو متوجي جامع کلمه ده الکان د سجده ملي کې چې ادب په زنا باندې باعث کیږي